السلام علیکم ملګرو، څنګه کولی شو چې سکیچ ته پروژه مطلب پروجیکټ راواخلو. راځو سکیچ را خلاصوم. ملګرو په سکیچ کې په سر کې دلته لیکلي دي ریسټور پروجیکټ، دغه ته لیکلي دي یعنې پروجیکټ رااخیستل. زه راځم په پروجیکټ کلیک کوم. دلته تاسو ته د موبایل دغه درته را اړوي، اوله برخه د سکیچ دغه درته را اړوي. دغه ته پوره فولډر د دغه تاسو د مطلب د څه شي سکیچ د تاسو د موبایل فولډرانو دغه د بکسه ده. دلته به تاسو ته راسئ، دلته ګورئ درته لیکلي دي په دغه ځای کې وایي یوازې د سکیچ پروجیکټ رااخیستل کېږي، نور شیان نه رااخیستل کېږي او نه هم نور لیدل کېږي. اوس ما سره دلته فلحال دې صفحه کې څه نشته، پروجیکټونه نشته. نو زه راځم سیو سکیچ دغه ځای ته راځم. دلته تاسو به هغه فولډر ته لاړ شئ په کوم فولډر کې چې تاسو سره دا پروجیکټ وي. نو زه پرې کلیک کوم. د اوله بکسه کې ما سره پروجیکټ دی. دلته اوس موږ یو ځانه پروجیکټ جوړ کړی دی، دغلته ګورئ، دغلته مې جوړ کړی دی لنګویج چینج دغه. زه پرې کلیک کوم. دلته ګورئ موږ ته دا د پروجیکټ راغواړم، دغه ده. نو په دې باندې کلیک ورته وکړئ او دغه چې ووایي سلیکټ، هغه څخه وروسته دلته تاته یو میسیج راغلی. دا په ځینو پروژو کې راغلی، په ځینو کې نه. ته به په دغو دغه باندې کلیک ورته وکړې. په دې باندې څنګه کلیک وکړو نو پروجیکټ راواخیستل شو. وخت نیسي، ځینې پروجیکټونه غټ وي. زه اوس ورننوځم، تاسو ګورئ سکیچ دغه لاندې هغه ته پروجیکټ ته. نو دغه پروجیکټ ته د لنګویج دغه د ژبې د بدلولو دغه ده. نو ملګرو دغه فلحال دغه د دې ځای څخه ووځو. ټول شیان پکې رااخیستل کېږي په پروجیکټ کې. او که چیرې تاسو غواړئ چې پروجیکټ در سره وساتئ نو رابسئ دغه ځای به کلیک وکړئ. دغلته دلته تاسو ته ګورئ، دلته لیکلي دي بیک اپ، په دغه ځای باندې به کلیک ورته وکړئ. کله مې دلته کلیک ورته وکړو، دلته تاسو ته دوه دغه راوړئ. دی وایي په دغه دواړو دغه کې سره ثبت چې بلاکونه کسټم بلاک ټول دغه یو سره وساتلی شي. تاسو به دواړه فعاله کړئ، دواړه ښیي. نو دواړه څنګه فعاله وکړو نو رابسئ دغه ځای به کلیک ورته وکړئ. بیک نو لږ وخت نیسي، هلکې به وساتل شي په بکسه کې. تاسو اوس ورته ګورئ، لږ وخت نیسي. ځینې پروجیکټونه چې ډېر غټ وي هغه بیا خلاصول یې هم وخت نیسي او ساتل یې هم وخت نیسي. دا د سکیچ په دغه کې وساتل. اوس زه راځم ملګرو، دلته ګورئ بکسې ته، دغه ځای ته راځم. دغلته نو دغه مخکې دغه د ملګرو تاسو باید کار وکړئ. دلته به راسئ دغه ځای ته، دلته لیکلي دي اخفاء الملفات مخفیه. هلته په هغې کې درته لیکلي دي، تاسو ته به انشاءالله په انګلیسي ژبه وي چې هر ژبه وي. دغه فولډران به تاسو ټول دغه کړئ، څنګه ښکاره به یې کړئ. تاسو ګورئ سکیچ هغه البته دغه چې د پټ شول هغه تاسو به راسئ، دا به یې ښکاره یعنې خلاص کړئ. نو دلته راسئ، دغلته زموږ فولډر زموږ خپل پروجیکټونه دي. زه کلیک کوم، دلته تاسو ګورئ دغه راسره وساتل شو. کوم یو و دلته ځو، دا اووم پروجیکټ دغه د بکسې نوم ده ملګرو، دغه چې په کوم بکسه کې وساتل شي او دغه بیا دې ته پروجیکټ نوم ده. زه اوس راځم خو دې بکسې ته اوومه بکسه ده او دغه پروجیکټ ته وساتل شو. ملګرو دغه د ساتلو دغه دلته یې هم راوړئ. ګورئ زه ورځمه ورته ورسه بهتر راوړو د اووم پروجیکټ دغه ته بېرته چې کلیک وکړئ نو خلاصېږي هم. ملګرو دغه د پروجیکټ د رااخیستلو وینئ هماغه پروجیکټ ده او دغه کولو یې ملګرو د پروجیکټ
د ساتلو ویډیو. نو تر نورو ویډیوګانو پورې ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.